یو چا تپوس کړی ده چې ګیره وړول څنګه دي او بعضې خلک داسې وي ګیرې کې دا ډیزاینونه کوي اوس نو ګیره وړول او ګیره کلول چې د موټي نه کمه وي موټي کې نه رسي نو هغه ګیره کلول او د ګیرې وړول داسې ګناه ده لکه سړی چې پاکۍ باندې وایي څومره چې د هغې جرم ده دومره د وړې ګیرې جرم ده دومره ګیره به پرېږدي شریعت مبارک کې دا حکم ده چې یوې قبضې کې ردي موټي کې او دا بعد چې پکې ډیزاینونه کوي رونو دا خو لوی جرم ده دا خو شریعت پورې خندا ده او په سنتو مبارکو پورې خندا ده او څوک چې دا استهزاءن کوي نو دا خو کفر ته په دې باندې سړی رسي لہذا او کو کم کس دا جوړوي نه د هغه کسب هم ګوره ګناه ده د هغه دا پیسې ګټل دا په دې باندې اخیستل ناروا دي او ګناه ده پې لہذا دې نه ځان ساتل پکار دي څوک کو تاسو خیال کړی وي که نه نو ګیرو کې چا څنګه ډیزاین کړی وي څوک څنګه ډیزاین کوي هلکه شریعت مبارک پورې خو خندا نه کوي او کم نایي چې دا کار کوي د هغه دا پیسې اخیستل هم ناروا دي ګناه ده